په دوزخ کې د پښتنو په دیګ سر نه و. د پښتنو متعلق دا خبره مشهوره ده چې دوی بې اتفاقه دي، د بل چا مشري نه مني، بله دا چې څوک بل کس مخکې کېدو ته نه پرېږدي. کله چې څوک مخکې شي نو بل یې د خپو نه راکاږي. یو ټوکمار خبره کوله، پیسو په خوب کې دوزخ ته تللی وم. په دوزخ کې بې شمېره لوی لوی دیګونه پراته وو. په هر یو دیګ سر پروت و، خو په یو دیګ سر نه و. ما تپوس وکړو چې دا څه دي؟ چا راته وویل چې په دې هر یو دیګ کې د بیل بیل قوم خلقو ته سزا ورکولی شي. ما بیا تپوس وکړو چې په دې یو دیګ سر ولې نشته؟ هغه ووی چې په دې کې پښتانه دي، د دې دیګ د سر ضرورت نشته، ځکه چې پښتانه هسې هم څوک بهر راوتو ته نه پرېږدي. چې یو کس بهر ته راوځي نو بل کس یې د خپو نه راکاږي، او دارنګې څوک بهر ته نشي راوتلی. په دې وجه د پښتنو دیګ ته د سر ضرورت نشته.